محترم ملګري پوښتنه کړې وه زنانه د خپل د بدن د کمزورتیا په خاطر باندې ماشومان 1 کال 2 کاله 4 کالو پورې بند کړي دا څنګه ده. محترم ملګري بغیر د عذر نه او بغیر د ضرورت نه ماشومان بندول د جایز نه دي چې دې ته منصوبه بندي ویل کېږي. که چېرته یوه داسې زنانه وي چې د هغې عذر معنا دا چې ډېره کمزورې ده نو دا ماشومان بندوي یا یو ماشوم یې د په غېږ کې هغې ته شیدې نه رسېږي نو دغه ضرورت په خاطر باندې موقت دی بندولی سي مشکل نه لري. دا اوږده عبارتونه مې سره نقل کړي دي. حاشیه ابن عابدین 2 جلد صفحه 115 د حواله د قاضي خان ذکر کړی ده په وهبان باندې حواله ورکړې ده. نو د ټولو خلاصه دغه د الاشباع والنظائر هم ذکر کوي چې موقت د عذر په اساس باندې یو زنانه کولی شي چې ګولۍ وخوري موقت 1 کال 2 کال 3 کالو دپاره یا ستنو کې خو عموما د غونو عمر دپاره بندول دا جایز نه دي.